2013 کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاو او جنجالونو ډک کال و. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمېر نورو مسؤلینو د جنسي ځورونې ادعا وکړه چې له امله یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسؤلینو دندې وځنډول سوې او لوی څارنوالي چې دغه قضیه څېړي تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. په دغه میاشت کې که د سپورت د مینوالو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو په اړه خبرونه ځورونکي ول، خو افغانستان ته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام راتګ د خوښۍ خبر و. افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوې کې آیرلینډ ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام د کابل ترڅنګ په بامیان، هرات او کندهار کې نندارې ته وړاندې سو او مینوالو یې تود هرکلی وکړ. موږ په ډیرو سختو شرایطو نړیوال جام ته لار پیدا کړله په 2013 کال کې. همداسې آسیایي جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې دپاره یو ډیر پر افتخاره کال و. واقعا هم په آسیایي لوبو کې موږ هغه لوبډلو ته ماته ورکړه چې هغه سرنلکا هیواد چې نړیوال جام یې ګټلی و، همداسې بنګلادیش ته ماته ورکړه. د پاکستان او هندوستان سره هم هغسې لوبې وکړلې چې واقعا هم د افغانستان ملي لوبډله باندې اوس ټول هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب چې لري هغه هیوادونه په افغانستان باندې حساب کوي. د 2013 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالي د بلخ اتلانو وګټلې. بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوره لیګ سیالي چې په کابل کې جوړې سوې طوفاني هاري رود وګټلې. د دې ترڅنګ افغان لوبغاړو په اولمپیکي لوبو کې هم لاسته راوړنې لرلې. د تکواندو لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي د دغه کال په اکتوبر میاشت کې د ځوانانو د اولمپیک د دریم دور په سیالیو کې چې په ارجنټاین کې جوړې سوې وکولای سول چې مصري سیال ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټي. د روحلان اقبا په دغه سیالیو کې 2 میډال اولمپیکي لري چې بل څوک نه لري. او په سږ کال 2013 کال کې د خدای په مرسته باندې موږ وکړی چې د خلکو په دعا باندې ما دغه میډال په دریم ځل باندې افغانستان ته راوړ او هیڅ رشته یا هیڅ دغه نور رشتې سدي د میډال اولمپیک میډال نه لري او موږ زیار وایست د خپل هغه اخرین کوشش موږ وکړو و مې کړی چې برونز میډال ترلاسه کړم. بلخوا د 2013 کال د آسیایي لوبو په 18 دور کې چې په جکارتا کې جوړې سوې افغانستان په وشو او کورش کې 2 د برونزو میډالونه وګټل. په آسیایي سیالیو کې په کورش کې سروي صاحب ترلاسه کړلو میډال د برونز میډال او په ضمن کې خالد هوتک ترلاسه کړلو په وشو کې. دا هغه سیالۍ دي چې په آسیا کې افغانستان همیش ښې لاسته راوړنې لرلې. په ملي سطح هم ډېر ورزشکاران دا لوبې کوي. دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو ترڅنګ له امنیتي پلوه د ګواښونو کال هم و. په می میاشت کې په جلال آباد کې په رمضان کپ سیالیو چاودنې 8 کسان ووژل او په لسګونو یې زخمیان کړل. بلخوا په سپتمبر کې د میوند په نوم پر یو سپورټي کلب ځانمرګي برید 26 کسان ووژل او نږدې 100 نور یې زخمیان کړل. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.